السلام علیکم خراغلیس د لینک ای کامرس یوټیوب چینل ته زه نن تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ وایکي نمبر یا هماغه ورچوال کانټاکټ نمبر پرچیز کړئ. لومړی تاسو راځئ د پلی سټور کې او پلی سټور کې لیکئ VYKE یعنی وایکي کلیک کوئ. د هغې نه وروسته راځئ پر وایکي آپشنز او پر انسټال څه کوئ کلیک کوئ. ها د دې نه وروسته پر اوپن تاسو کلیک کوئ او دلته به تاسو سمپلی راځئ افغانستان انتخابوئ او دلته خپل د افغانستان شمیره تاسو انپوټ کوئ. په دې حالات کې هغه کسان چې اکاونټ جوړ کړی نه اوسیږي نو هغوی ته یو OTP ځي او دا OTP به د دوی موبایل شمیرې کې یو میسج راځي هغه به انپوټ کوي. نو اوس خو ما الریډي اکاونټ درلودی نو اوس فی الحال به ما خپل ایمیل ورسره وصل کړی و نو ما ته OTP به په ایمیل کې راځي. نو زه فی الحال کنټینیو وهم اوکې او دلته به زه دا OTP انټر کړم. ها دلته به زه OTP انټر کړم. دلته به د هغې نه وروسته تاسو ایکسپټ وهئ کنټینیو الاود نیکسټ اینډ نیکسټ او الاو نیکسټ به ووایئ نیکسټ ګاټ اټ. ها دلته ګوره هغه قسمت چې پیسه تاسو ته ښکاري $6 دا $6 چې تاسو کله اکاونټ نوی خلاصوئ دا به 00 اوسیږي. نو په دې حالت کې تاسو سره لازمي باید ماسټر کارت واوسیږي تر څو تاسو وکوئ چې په دې وایکي نمبر کې د ماسټر کارت په ترو پیسه اډ کړئ او د هغې نه وروسته ځان ته هم یو خارجي نمبر پرچیز کړئ او هم کوئ چې بنډلونه یا میسیجز اوسیږي یا کال اوسیږي ځان ته فعال کړئ. اوس چې دا څنګه کوئ شو اډ کو نمبر نه زه به تاسو ته انشاءالله د هغه پروسس هم درته وښایم. ښه اوس چې تاسو غواړئ خپل په وایکي اکاونټ کې د ماسټر کارت په ترو پیسې اډ کړئ. تاسو به راځئ ګوګل کې او لیکئ وایکي. هر کله چې وایکي مو ولیکئ پر دې به تاسو کلیک کوئ او د هغې نه وروسته به راځئ دې کې ساین اپ آپشن نشته دې کې فقط د لاګین آپشنز به وي. ښه اوس تاسو چې کله اول ځل غواړئ چې لاګین شئ ځکه تاسو مخکې په وایکي نمبر په وخت کې د جوړولو تاسو کوم پاسورډ سیټ کړی نه و نو تاسو انیشیلی به راځئ دلته لیکئ فارګاټ اور سیټ پاسورډ صحیح ده. نو دلته به تاسو څه کوئ افغانستان انتخابوئ او دلته به لیکئ خپل چې ستاسو کوم فون نمبر دی هغه کې به لیکئ او دلته به لیکئ سینډ ویریفیکیشنز کوډ ټو اپ. نو تاسو چې کوم هغه نمبر دی تاسو ته به څه اوسي یو میسیجز راځي. دلته به تاسو هغه نمبر لیکئ او دې نه وروسته به تاسو ځان ته یو پاسورډ څه کوئ سیټ کوئ. د هغې نه وروسته به پر کنټینیو کلیک وکړئ او واپس به راشئ لاګین وکړئ. ښه بیا به زه افغانستان انتخابوم چې کوم فون نمبر دی او راځم به پر لاګین کلیک. ما دلته چې دی دا د اتنټیکیټر اپ سره ما وصل کړی دی نو دا د کله چې تاسو لاګین کیږئ دا نمبر کوئ چې تاسو اډ کړئ. نو زه دلته د سیکیورټي په خاطر دلته یو نمبر دی زه به اډ کړم 352 11
هغې نه وروسته تاسو لاګین کیږئ. نو چې اول ځل تاسو لاګین کیږئ د اټنټیکیټر اپس شی نه غواړي. د هغې نه وروسته اوس تاسو راځئ بای کریډټ. تاسو کریډټ پرچیز کوئ. پرچیز لپاره هر څونه تاسو کوئ. انیشیلی $10 مینیمم تاسو باید پرچیز کړئ. ولې زه به انشاءالله تاسو ته ووایم. زه فی الحال $10 دا چې کوم خپل په اکاونټ کې زه اډ کوم. د دې نه وروسته تاسو به کارت لیکئ، کنټینیو نه وروسته تاسو چې کوم ایډرس دی دا به ورته پرووایډ کوئ. چې کوم بلینګ ایډرس جوړیږي نو که ستاسو په نامه اوسیږي مشکل نه لري، هر شی چې وي کنټینیو ووهئ. او د دې نه وروسته ستاسو خپل د ماسټر کارت چې کوم ډیټیلز دي دلته به څه کوئ، تاسو اډ کوئ. زه به فی الحال دا ټوله ډیټیلز اډ کړم پکې. ښه، د دې سره چې کله تاسو ډیټیلز اډ کړه دا ست آپشن سره یور پیمنٹ واز کمپلیټلی سکسسفلی، یعنی اوس زما اکاونټ کې چې کوم مخکینی $6 اوس څومره شوه؟ $14 شوه. اوس زه تاسو واپس د موبایل سکرین ته وړم، تاسو کاینلی هغه کې بیا چیک کړئ. ښه، ما تاسو ته وښودل چې څنګه ما $10 پکې اډ کړه. د هغه د اډ کېدو نه وروسته اوس چې تاسو غواړئ چې یو نوی کانټاکټ نمبر پرچیز کړئ، تاسو راځئ په اډ نمبر کلیک کوئ. دلته خپل یو نوم ورکوئ، مثلا زه ورکوم احمد. او چې کوم کنټري زه غواړم نمبر پرچیز کړم، دغه 15 کنټري فی الحال اویلیبل دي، تاسو کوئ پرچیز کړئ. زه به US انتخابوم، مثلا چې کوم سټیټ تاسو غواړئ، خو موستلی زه ترجیح دا ورکوم چې کوم سټیټ کې ستاسو LLC فارم سوي اوسیږي په هغه سټیټ انتخاب کړئ. مثلا زه واشنګټن کوم او دلته به یو فون نمبر انتخابوم. د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې ډیوریشنز انتخاب کړئ. منیمم فی الحال لپاره 3 میاشتې او پرچیز ویټ کریډټ باندې کلیک کوئ او تاسو ته دغه نمبر به څه سي، پرچیز سي. د هغې نه وروسته چې تاسو کله غواړئ ځان ته یو بنډل فعاله کړئ، مثلا دغه یو US نمبر دی، زه به راځم یو د کال بنډل انتخابوم، پر بای کلیک کوم، پر بنډل زه کلیک کوم، بنډلز پر منټس پر دې آپشنز په زه راځم. بیا لاندې راشم پر کوم کنټري چې کوم یو دی US دی، زه به انتخابوم 200 دقیقې د یو میاشت لپاره څومره کیږي، $2 پر دې آپشنز چې کله کلیک وکړئ تاسو ته به دا بنډل څه سي، فعاله سي. نو هیله ده چې د نن ورځ د ویډیو نه مو ډیر شان زده کړی وسی. کوم پوښتنه شی مې وي انشاءالله تاسو کولی شئ کامنټ کې پوښتنه وکړئ، یا چې کوم فون نمبرز پرووایډ شوی دی تاسو کولی شئ دا انکوایریز وکړئ. تاسو ټول ښه وخت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.